سلامونه نیک هیله او احترامات ملګرو پیرر ته بیا هر کله وایم په یو تور سحر کې د ملابانګ وخت راوتیو د یو نوي جرنی د فاره د یو نوي سفر د فاره ټول مې هیله ده چې په دعاګانو کې مې هم یاد وساتئ او ملتیا را سره وکړئ. نو راځئ. نو ملګرو بسم الله راځئ چې مونځ ورته وکړو د خیره او بیا به د الله تعالی نه سوال وکړو چې سفر مو په خیر شي. نو جمع خو دلته نشته دی، خو مې دا ده چې دومره څوک به نه برابرېږي یا د قم جومات دی، نو د دغه وجې نه راځئ چې مونځ زر تر ملګرو الله تعالی نه دی چې کله دله سبب جوړه. الحمدلله په تس جومات کې چې کوم دی مونږ جمع وکړه، کسان راغله جمع وشوه، نو د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې کله دې نیت صفی هر څه درته الله تعالی بیا صفی. راځئ نو ملګرو دا جبران کالج دی سواتو وډیګرام کې، نو یو دوه ملګري دلته دي، په فرست ټایم دي د ما خیال دی چې زموږ سره د اعزاز خان پریفرنس را سره دي، نو هغوی را دغه کوو اعزاز خو مخکې قمبر سره راځي یا به دې خوا راځي یا پسې موږ ورځو، نو ګورو دې راوځي او جاین وکړي بیا به د هغه پسې ورځو. او دا جبران کالج نه دا دوه ملګري راووتل. السلام علیکم. لکه ته خو داسې راوتې لکه تا چې موږ چېرته کې دغه ته به لمجبې ته بوځو ټیک ټاک صحیح کور به دې کړی وې زوروره. اوس کور کوو که نه ډېر کې سوال مې دا خو مې ماشاءالله ځان ښه کور کړی دی، دې نه بېغمه شته. قسم به دې ځان ټوله کړی وې ګورې. نه نه ماشومان به دې پیاله وسوکې دې غر کې چې غر کې څنګه چللی رالی دا ګوره دا لکه نن دا سرو بلوز واغونده. نه نه ما دا بیل شی راغستی جان دا بیا ځل موبایل کې یوز کې ملګرو دا سړی د ما نقل لارې و که نه او تېر ټریپ کې مو وې دا سور واغونده خو نن یې چې کم دی را باندې وکړه مړه به څه ووایو او کېدای شي دا مې لاس ټریپ شي یاره بس الله تعالی دې پکې خیر واچوي. دونه غټه سلیبریټي شوې ته به موږ دونه انتظار کې میلو جرمانه څونه پکار دا باسه 500 دیواله زده خپل جرمانه ده زمونږ ځای نه دی 500 دیواله زمونږ ځای ته نه دی زمونږ ځای نه ته ماته د خلګي خو راځه ټایم مزه کوي شابه ټایم نشته دی خېده راځه لکه راځه هدو ته ګوره ببو ته ګوره نه نه وځه زر کې مړه ورشه چې چیلې باندې اوس کو جزونه وخت غلا نه وخت کېږي دیګه د ما شیرز دی کنه دیګه د ما یې صدا زما چې کم ټیم هغه ځل د چیلې راولم اټ لیست چې دوی سره زما سنا سشته دي ورځه راځه یاره ښه نا وخت دی ټایم ډېر زیات نا وخت دی چې زو ورځه راځه چیز خانو ملګرو دا چې مدین بحرین دا کومه لاره ده په دې کې اوس موږ ځو میادم سایډ ته. دا میادم سایډ ته دا لاره ښیتې ده، نو موږ به داسې ورځو، نو دلته کې روټۍ وغیره څه چې پاتې د هغه راډو روټۍ پاتې وې او د چې دغه پاتې و هغه به راچوت کړو د خیره او بیا به مخې ته موږ کېږو.